راځئ چې نن زه تاسو سره د ژوند باره کې یو څو داسې خبرې شیر کړم چې هغه کې زما نیمه زندگی چې ده هغه تللی ده او هغې نه بعد ما زده کړه کړې ده. اولنۍ خبره دا ده چې څومره هم ته کمې خبرې کوي نو حق عمره ستا الفاظ چې وي هغه به قیمتي وي. هره خبره پرسنل کې ما اخلئ، خپل په ذات باندې خبره ما اخلئ. خلک ستا باره کې دومره سوچ نه کوي څومره چې ته خپل ځان باره کې سوچ کوي. اگر ته خپل ژوند توجه ټول په مسلو باندې کې نو ستا د ژوند مسلې چې دي هغه به ډېرې زیاتې شي. خپل د ژوند مسلو حل باندې توجه کې شروع کې ستا مسلو حل کېدلو دپاره به الله پاک ته ډېرې موقع راکړي. څومره هم وسته په تکلیف کې یاد ولره یو ورځ به داسې راشي چې ته به شاته چې ته کله ګوري نو ته به بیا پوه شي ټول جدوجهد دا ټول درد تکلیف چې دا زما یو بهترې زندګۍ زما راتلونکې بهترې زندګۍ دپاره نو تا ته به هغه بیا ډېر خوند راکوي چې ما په ژوند کې دومره جدوجهد وکړو چې اوس ما یو کامیاب زندګي زه تېروم. هر انسان چې کله الله پاک تا سره ملاوي نو د هغې څه نه څه وجه وي، یا ته د هغه زندگی بدلوي یا هغه ستا زندگی بدلولو دپاره ستا ژوند ته راغلی وي. په ژوند کې هر څه نوي شروع کولو نه به هیڅکله یریږي نه، ولې کله چې ته خپل ژوند یو حدودو ترمنځ قید کړي نو بیا ژوند چې ډېر زیات بور شي. سهار چې راپاسې ته به صرف یو انسان ته مخامخ کیږي او هغه ته پخپله خپل ژوند به ته پخپله بدلوي. هیڅوک تاله نه راځي ستا د ژوند بدلولو دپاره. دا یو څو خبرې دي ما تاسو سره شریکول غوښتل. امید لرم چې ویډیو ستاسو خوښ وي. الله په امان.